وې د مؤمن سړي د روح شله د یو مرغه دی چې د جنت دونه پورې نخلي واغې کې اوړي راوړي تر دې پورې چې کله د قیامت ورځ راشي نو الله رب العزت بیرته هغه روح راولي په بدن کې ولېږي کې او به خپل ځان لمخې له ودري لکه مخکې وبله حدیث نشي ویل شوی موته غزا کې چې کله مجاهدین شهیدان شو رسول الله فرمایي چې ما ولید د سرو زرو په کټونو باندې درې واړه ناس او دغه شهیدان چې کله شهیدان شو الله نبی فرمایي د شنو مرغانو په ززور کې دوی ګرځي راګرځي چې کله مازیګر شي د عرش لاندې التا د دوی زالری رضی او التا آرام او دمه به حاصلې پروت د بهر سره باندې وبل حدیث دی وشکل رب العالمین جنت او د اور پیدا کی جبرئیل راولې ګوښه د جنت لورشه وګوره دیلا او هغه سره چې مره د اهل لپاره تیار کړی دي تاسو وګوره د منظر جبرئیل چې کله راغی او دا انعامات وګړه د جبرئیل کې پر خودلې شوی بیرته لاړو ویل صاحب عزت مې قسم هیڅ څوک جنت نه خبري کینه اوریدل ور باندې نه کی مگر دله بسان داخلي ته خوري قیمتي زیاده لیکن رسول الله فرمایي چې به الله رب عزت د جنت پر مکاره او تکلیفونو باندې پټ کی په تور مثال jihad دی زکات ورکول دي روزي دي نور تکلیف نو بیا ورته ویل چې وس ورشه وي ګوره د جنت لو هغه څه چې مال د اهل لپاره تیار کړی وي چې کله جبرئیل وکړو نو وی ویلې ستاسو عزت مې قسمي زویری دم چې څوک دې داخل نشي دا خو ډیر ګران ځای شو اوس جنت لته دا خاصه خبره نه ده به ګور له ولې ګور وې دا ور ګور هغه عذابونه چې بده د اهل لپاره ما به ور کې تیار کړی دي په شکل وکړه هغه د باسي سره دي ور سورې ده بده باسي نور باندې وی ویلې زما د ستاسو عزت او جلال باندې قسمي هیڅ څوک دې داخل نشي شکل دې حالاتونه دا خبر شو زم به کوي دغه مشکلات دی ور دی ولنبې دي دغه نور سره رب العالمین دا به خوښ پرستی او خوښات باندې پټ کی به اوس ور شوی ګورا چې کله ورغه وستا په عزت مې قسمې زویر دم دې خبر نه چې هیڅ وته نجات مندنه کې نجات مگر هغه بخمه دې داخلي وایش پرستی مننه انسان د جهنم په طرف باندې رواني او تکلیفونه برداشت کول الله د دین لپاره ودا جنت په طرف سره رواني امام بخاری مسلم کې د دوړ روایت را نقل کړي جنت پټ شوی به تکالیف باندې اور پټ شوی به خواهشات چې کم سره خواهش پرسي بری دنیا کې کې د انسان مګر الله جهنم لبوسي او کم سره خواهش پرسي نه کې د انسان الله جنت لبوسي